طالبانو کرزي او عبدالله سره ناوړه کار وکړ. دا چې کوم کار دی په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو عبدالله او کرزي له بهرنیو سفرونو څخه منع کړي دي. دا تایید کرزي ته یو نږدې کس کړی دی. په ورته وخت کې حامد کرزي هم ویلي چې تمه وه روسیې او جرمني ته سفر وکړي، ولې دا سفرونه یې ترسره نه شول. راپورونه وایي چې دواړه پخواني سیاسي څیرې د نظربندۍ په شکل دي او د طالبانو له لوري د دواړو مشرانو کړنې څارل کیږي. یو شمېر سرچینو ویلي په دې وروستیو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله غوښتل چې هندوستان کې له خپلې کورنۍ سره وویني، او کله چې د موضوع تر طالبانو رسیدلې ده نو هغوی ورته ویلي کورنۍ دې باید افغانستان ته راشي او در سره وویني. همدارنګه که کرزي یا عبدالله کوم نظر ورکوي هغه هم د طالبانو تر مستقیم نظارت لاندې وي. د پوهنتون استاد او د طالبانو د چارو څیړونکي عباس فراسوي وویل چې تر دې وړاندې هم داسې اوازې دي چې کرزي او عبدالله په کورونو کې نظربند دي. هغه وویل طالبان نه غواړي چې کرزي او عبدالله په داخل د افغانستان او یا هم بهر له افغانستان نه په یو سیاسي غږ کې واوړي. یعنی طالبان سیاسي ویره لري. دا یو یې لامل دی. بل دا دی چې په تیرو 20 کلونو کې دواړو څیرو پاکستان سره نږدې پالیسي نه درلوده. بله دا چې طالبانو یو داسې ډله ده چې په سیاسي حقوقي برخه کې تنوع نه لري. کرزي او عبدالله د اګست پر 15 نیټه د نورو سیاستوالو غوندې له افغانستانه ونه تښتېدل او همدلته پاتې شول چې لا اوس هم کابل کې دي او د طالبانو تر مستقیم اغېز او څار لاندې دي. کرزي او عبدالله په دې وروستیو کې په هیواد کې تحولاتو په هکله کومه نظریه نه ده ورکړې، بلکې ځینې وختونه د طالبانو په ګټه لیدنې او څرګندونې کوي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.